ډیرو ګرانو او نازولو ماشومانو السلام علیکم. هیله لرم چې ټول جوړ و روغ وئ او راغلي وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. بیا به هم خپل نوی درس په مبارکه کلمه پیل کړو. اوس یې تاسو ووایئ. آفرین، شاباس. او زموږ نننی نوی درس پوهیږئ څه شی دی؟ د ت او د ر د حرف تړل دي. ت د ر سره راشي څرنګه لیکل کیږي او څنګه تلفظ کیږي. ت او ر تر. تر د ترکاڼ په کلمه کې، لکه تر د ترکاڼ په کلمه کې. ترکاڼ. ترکاڼ چاته وایي؟ هغه کس ته چې لرګي حرکوي، لرګي سمبالوي او ډیر مختلف شیان ته جوړوي. ډول ډول شیان لکه کڼکۍ، دروازه، الماری. تر د ترکاڼ په کلمه کې. ت او ر تر. تاسو وګورئ د ترکاڼ کلمه یو کاف الف او ڼون ورسره راغلی. ترکاڼ. ترکاڼ. ترکاڼ ته نجار هم وایي. ځینې خلک نجار ورته وایي، اصلا په پښتو کې ترکاڼ ورته ویل کیږي. ت او ر تر د ترکاڼ په کلمه کې. خدای دې وکړي چې زده شوی وي. او بله کلمه کومه ده؟ س او ر. س او ر سر، لکه سر، لکه س او ر د ثریا په کلمه کې. دلته س سو تلفظ کیږي. س او ر ثریا. دغه ښکلې نجلۍ تاسو وینئ، دا ثریا نومیږي. س او ر د ثریا په کلمه کې. س ر د ثریا په کلمه کې. ما تاسو ته ویلي وو چې هر حرف درې غږه لري. س هم درې غږه لري. س، س، سو. دلته د سو غږ کړي. سو د ر سره راغلی. سر. ثریا. یا الف سره یو ځای شوي، ثریا شوي. س او ر د ثریا په کلمه کې یا د ثریا په نوم کې. خدای دې وکړي چې دا کلمه مو هم ښه زده شوې وي. او بله کلمه به کومه وي چې موږ تاسو یې زده کوو؟ جیم او ر. جیم او ر جر. جر د جرګه په کلمه کې. جرګه. جرګه. دلته ج تلفظ کیږي. جرګه. جیم او ر د جرګې په کلمه کې. جرګه. جرګه څه شي ته وایي؟ کله چې مشران د یوه کلي مشران ځوانان سره راټول شي او په یوه خبر باندې فیصله وکړي، یوه ستونزه حل کړي، نو دې ته جرګه وایي. جیم او ر د جرګه په کلمه کې. د جیم او ر سره یو ګاف او وړه ه راغلې ده، جرګه شوي. جرګه. جیم او ر د جرګه په کلمه کې. جیم او ر جر. جرګه. اوس نو مو درس پای ته ورسید. تاسو به یوه صفحه د ت او ر نه او یوه صفحه د س او ر نه او یوه صفحه به د جیم او ر نه. تر، سر، جر. درې کلمې ولیکئ او ښه به یې زده کړئ، ښه به یې تلفظ کړئ. نور نو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ. وخت مو پوره شو. د خدای په امان.